السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مسلم او تاسو ګورئ مسلم همدرد افیشل چینل. د نوې ویډیو سره حاضر یم. کم انګلیش زده نوی فکر مه کوئ او په خپل موبایل باندې انګلیش ترجمه وکړئ پښتو. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ډاونلوډ کړئ یو ډکشنري دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. زه دلته په انګلیش کې لیکم ګوډ دی. نو ملګرو دا پښتو ته او اردو ته واوړېدو. دا دی اوس پښتو ته اړوئ نو دلته به راشئ، دا به ووهئ او دلته به ووهئ دا دی پښتو ته واړوئ. داس ښه ورځ. اوس پښتو کې لیکل کوو چې انګلیش ته واوړي. یا اردو کې لیکل کوو چې انګلیش ته واوړي. نو تو دا ده پښتو کې وایي، دا په انګلیش کې دی. نو ملګرو په دې کې هر هغه ژبه شته دی. دلته تاسو کتلی شئ دا ټول لینګویج په دې کې موجود دی. هر قسم ژبه په دې کې شته دی. او که تاسو ته څوک په واتساپ باندې او یا مسنجر باندې میسیج وکړي انګلیش کې او تاسو په هغې نه پوهېږئ، نو تاسو به دلته آن کړئ دا سیټینګ او بیا به تاسو ووهئ سیټینګ. په سیټینګ کې به تاسو ووهئ میجیک. دا به تاسو آن کړئ. که تاسو آن کړو نو تاسو کتلی شئ زما سره دا یو شیز رالی. زه دلته اوس لیکل کومه. تاسو ملګرو وکته ښه انګلیش. ملګرو دا شی چې تاسو سره وړئ او هغه په انګلیش زبان کې، نو به تاسو ته ډایرکټ پښتو ته کوي. ملګرو زه لیکم نو ملګرو دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی. که چاله انګلیش نه ورځي نو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. نو ملګرو انشاءالله که څوک پته ایس ایم ایس یې هم کوي نو پوهېږي. ډېر زبردست اپلیکیشن دی. ملګرو که ویډیو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ.